ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله فرضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالقرآن والحديث قدوة وإماما وبأبي حنيفة مسلكا ومذهبا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وأيضا قال الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام وأيضا قال الله عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين نشرب شوق صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم على اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل ډیرو قدرمنو مسلمانانو ما د ستاسو په حضور کې د الله جل جلاله د مقدس کتاب څخه مختصر حصه تلاوت کړه. الله پاک ماته د حصې د ایمانانو سي مفهوم او توفیق راکړي. تاسو ته الله پاک سي او د توفیق ورکړي. بیا د الله پاک موږ او تاسو ته تمام مسلمانانو ته د الله پاک په کتاب رسول پاک علیه الصلاۃ والسلام په مبارک ویناګانو خپل علماء او خپل مشایخ په دې کو طریقو د دې عمل توفیق نصیب ورکړي. مومنان ورونو ټول دنیا خالق الله جل جلاله د انسانانو خالق د ځمکې او د اسمان خالق د وچو د لمدې خالق او د حیوانات او نباتاتو خالق ټول الله جل جلاله الہ العالمین. کلام پاک فرمایي چې دا ټول انسانان راجمع سي دا ټول مخلوقات راجمع سي یو شی د نس نه حس کول وغواړي یو شی پیدا کینو پیدا کول نس تر دې پورې چې دا ټول انسانان او پیریان او ټول طاقتونه قدرتونه راجمع سي وغواړي چې یو مچ پیدا کی یو مچ کې سا واچي یو مچ کې روح واچي تر اوسه پورې نه چا چول دي نه څوک چول سي نه به واچي دا د الله پاک فیصله دا څه په نظر باندې راځي او څه تیر شوی دی او څه راتلونکي دا ټول د الله مخلوق دي دا ټول د الله مخلوق دي ولله ما فی السماوات و ما فی الارض دا ټول شیان د الله پاک مخلوق دي دا ټول شیان د الله پاک ملکیت کې دي دا د الله د قدرت لاندې دي دا ټول شیان د الله د علم لاندې دي د الله د ارادې لاندې دي د الله د قضا لاندې دي د الله د فیصله لاندې دي او د الله د اختیار لاندې ټول شیان دغه مخلوقات لکه څنګه چې الله پاک پیدا کړی د مخلوقات په ارزښت باندې الله پاک کوي چې آیا دغه مخلوقات لپاره کوم شی پیداوند او کوم شی ګټور او کوم شی تاوان د انسان د ژوند باندې الله پاک کوي چې آیا دغه ژوند د انسان په کومه طریقه باندې غوړه ده او په کومه طریقه باندې غوړه نه ده. د انسان په بندګي باندې یا د انسان په عبادت باندې الله پاک کوي چې انسان د لپاره کوم بندګي انتخابي او په کوم بندګي کې د خیر ده په کوم بندګي کې د شر او زیان ده په دې باندې الله پاک کله چې یو کارخانه ولګي یو ماشينري جوړه کی کله چې ماشينري جوړه کی
کارخانې هغه مشندري چې د هدایات چې دي هغه به د کارخانې والا ورکوي که نور خلک یې ورکوي د کارخانې والا ورکوي کارخانې والا دا وایي چې د مشندري په دغه طریقه باندې استعمال کړي په دغه طریقه یې وچلوي د دغه شیانو څخه یې وساتي په دغه هدایاتو باندې معامل وکړه مشندري به ډېر وخت کار وکړي که په دې طریقه باندې معامل ونه کړه مشندري بیا خرابېږي مګر ذمهوار نه نو هر کله چې مشندري چا جوړه کړې د مشندري په خیر او په شر باندې مشندري استاد کېږي هغه انجینر کېږي او د هغې په مصلحت او د هغې په ګټو باندې هغه ښه پوهېږي د هغې په چلولو باندې هغه ښه پوهېږي که نور خلک خبرې پکې کوي یا خبرې هسې بې ځایه دي نو لهذا دغه انسانانو دپاره چې الله پاک د کوم بندګي انتخاب کړی او د کوم ګډ انتخاب چې الله پاک کړی مغه د انسان دپاره بس ده د دې نه ماسوا کې انسانان د انسانیت زندگی انسانیت زندگی انسان ته کوي د خپل طرف نه دا د انسان زیان او تاوان وي کومه زندگی چې الله په انسان د انسانیت او د انسان د کمال او د انسان د پیدې او د انسان د ګټې الله پاک د انسان مغه کې ګټه ده او کوم شي چې انسان الله پاک منع کړی په مغه کې د انسان تاوان ده په مغه کې د انسان زیان ده په مغه کې د انسان نقصان الله پاک کوم بندګي چې انسان لپاره منتخب کړي دغه بندګي کوم دین چې الله تعالی ورته انتخاب کړی دغه دین د اسلام ده الله تعالی کلام پاک فرمایي ان الدين عند الله الاسلام په دنیا کې ډېر دینونه چلېږي ډېر خلک د خپلو ادیانو د خپلو عبادتونو په تمه کې ناست دي چې موږ ته به اجر راکول کېږي موږ ته به الله تعالی ثواب راکړي موږ ته به الله پاک د نجات موږ ته راکړي الله پاک فرمایي خبردار هغه څوک چې د الله د دین نه پرته د نورو ادیانو طرفداري کوي او نور دینونه غوره کوي د الله د دین او د الله د اسلام د طریقې او د رسول پاک علیه السلام د طریقې نه پرته بله طریقه چې هر چا ایجاد کړه بله طریقه چې هر چا انتخاب کړه هغه بندګي کوي دغه د انسان بندګي به زیانمنه وي دا د انسان زندګي به تاوان به وي خالق به هم پرې ناراضه وي او د هغه نه ماسوا په دغه عمل باندې به الله تعالی څه ورته اجر او ثواب نه ورته ورکوي کلام پاک الله تعالی فرمایي ومن یبتغي غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه هغه څوک چې د اسلام نه پرته د بل دین انتخاب کوي او بیا په هغې باندې عمل درآمد کوي په هغې باندې عقیده کوي د قیامت په ورځ باندې الله پاک دغه دین د انسان څخه قبلوي نه څومره بندګي څومره خوارېز یې کړی څومره تکلیفونه زیارونه شپې شبګیره کړي الله تعالی فرمایي وهو بالآخرة من الخاسرین دی په آخرت کې زیانمن او تاوان دي ولې څومره بندګي یې کړې 50 کاله 80 کاله 80 کاله 100 کاله څومره بندګي کړې په هغه بندګي باندې الله تعالی ورته اجر نه ورکوي الله تعالی ورته ثواب نه ورکوي بلکې ورته الله تعالی د انسان ته عذاب ورکوي الله تعالی انسان ته مشکلات پیدا کوي په جهنم ورته تیار کړی لهذا کوم دین چې الله پاک موږ انتخاب کړی دغه دین موږ لپاره په دغه دین کې خیر ده په دغه دین کې زموږ ګټه ده په دغه دین کې زموږ دنیا فلاح ده د آخرت فلاح ده په دغه دین کې زموږ د دنیا عزت ده په دغه دین کې زموږ د آخرت عزت ده نو لهذا دا د الله پاک الله تعالی کوم دین انتخاب کړی دا دغه دین د الله تعالی په نسبت دین هغه دین اسلام ده په دې باندې عمل درآمد کول دا د انسان مسؤلیت او ذمہواری ده اوس راشي دا خبره کول غواړي چې آیا په اسلام کې فائدہ څه ده په اسلام کې ګټه زموږ څه ده او په اسلام کې زموږ څه تاوان د چې مطلب خلک لګېږي د نورو خلکو لارې لټوي د نورو خلکو پیښې کې د نورو خلکو طریقې خپلوي په هغه طریقه باندې ژوند عیاري مغسې خوراک مغسې څښاک مغسې لباس مغسې شکل مغسې کواره مغسې اعلانات مغسې رواج دا خلک برابرې په دې کې د خلکو دا ګټه څه شی ده او په اسلام کې زیان څه شی ده په اسلام کې تاوان څه شی ده چې خلک اسلام پرېږدي او بلې لارې ته ځي بلې خوا طرف ته ځي په دې کې څه شی ده راشي د اسلام ارزښتونه واورئ اسلام څومره ارزښت انسان ته ورکړی الله پاک څومره ارزښت الله تعالی انسان ته ورکړی کوم دین چې الله انسان لپاره انتخاب کړی په دغه دین کې د انسان څومره ګټې دي او که دغه دین پرېږدي په دې کې د انسان زیانونه بیا څومره دي تاوانونه ګوره څومره دي اول د ګټو ته متوجه شي چې آیا په اسلام کې د انسان څومره ګټه ده مسلمان په دې باندې ځان خبر کا دغه دین او دغه اسلام دغه دین او اسلام دا ستا د جان تحفظ ده ستا د بدن تحفظ په دې کې ده څومره تحفظ اسلام انسان بدن ته ورکړی دومره نو بل دین نه ده ورته ورکړی چې اسلام څومره ورته ورکړی
تراس وګوره دغه ته متوجه سه یو کس لګېږي بل کس چې د هغه قتلوي یو کس لګېږي بل کس قتلوي او دا قتل قصدن کوي دا قتل قصدن کوي دغه د اسلام په نظر باندې څومره لوی جرم ده کله پاک الله تعالی فرمایي ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا أليما او بل ځکه الله تعالی فرمایي ولکم فی القصاص حیات یا اولي الالباب یو کس پاتېږي بل کس قصدن وجني د هغې دپاره الله پاک په دنیا کې سزا ټاکلې دنیا کې سزا دا ده چې دغه سړی د قصاص لکه څنګه چې وجنه کړې دقسې د ووجلی شي دا د الله حکم ده او الله په دا مسؤلیت ورکړی ده چا ته حکومت ته ورکړی اولیاء او د مقتول ته ورکړی قاتل باندې لاس برس د قاتل د انتقام اخیستلی شي په خپل اندازه باندې څومره ستا سره زیاتې ظلم یې کړی حکومت چې کله لاس برسي په داسې کس باندې او دا ثبوت ورسي چې فلاني قتل کړی دغه سړی به قصاص کېږي الله تعالی فرمایي تاسو لره په قصاص کې ژوند ده څنګه ژوند ده کله چې یو سړی په دې باندې پوه شي چې چېرې زه قتل وکړم سبا زه قصاص کېږم دغه سړی بیا قتل نه کوي نو لهذا نورو خلکو ژوند تامین کېږي کله چې یو سړی په دار باندې وځړول شي کله چې یو سړی قتل شي د نورو خپل خلکو ژوند تامینېږي نو لهذا الله تعالی فرمایي تاسو لره په قصاص کې څه ډول ژوند ده دا خو د قتل عمد او د قصد قتل هغه دنیايي سزا ده په دنیا کې مطلب په قتل باندې ورسېږي هېڅوک یې دفاع کولی نه شي د اسلام د نظر نه نه حکومت دفاع کولی شي نه قوم دفاع کولی شي نه رعایت دفاع کولی شي هېڅوک یې دفاع نه شي کولی دغه سړي دپاره حکم د قصاص ده اما د آخرت معامله یې څنګه ده د آخرت معاملې الله تعالی بیا ډېره سنګینه کړې ده الله تعالی فرمایي ومن قتل مؤمنا متعمدا یو کس راپاڅېږي بل مسلمان په قصد سره وجني الله تعالی فرمایي فجزاؤه جهنم دغه سړي جزا جهنم ده دغه قاتل جزا څه ده جهنم ده حال دا ده په دنیا کې په دار زړول شوی ده په دنیا کې قصاص نه اخیستل شوی ده قصاص یې اخیستل شوی ده یا نه ده اخیستل شوی الله تعالی فرمایي فجزاؤه جهنم جزا دغه شخص جهنم ده جهنم کې به څومره وي الله تعالی فرمایي خالدا فيها ډېره زمانه به وي خالدا فيها ډېره زمانه به وي دا خالدا الله تعالی هغه یوازې دغه سره ذکر کړی د قاتل سره ذکر کړی د کافر سره ابدا لفظ راغلی چې کافر دپاره بیخي وتل نشته او د قاتل سره الله پاک څه ذکر کړي خالدا فيها همیشه به پکې وي مراد همیشه څخه ډېره زمانه به وي څومره چې الله تعالی ته پته ده له هغه نه وروسته الله تعالی فرمایي وغضب الله علیه الله په قاتل باندې غضب کړی ولعنه الله پاک په قاتل باندې لعنت کړی د خپل رحمت نه لرې کړی د خپل رحمت نه شړلی وعد له عذابا الیما الله د قاتل دپاره سخت دردناک عذاب ټاکلی چې عذاب د جهنم ته په خپله باندې فیصله وکړه دنیا کې قصاص کېږي په دې قصاص باندې دغه معامله ختمېږي نه معاملې نه ختمېږي بلکې خبرې آخرت ته پاتې شوه آخرت کې به څه چل کېږي الله به جهنم ورته ورکوي د خپل رحمت ته به چړي الله په هغه باندې غضب کوي دومره الله پاک یو قاتل ته دومره سخته سزا ټاکلې دا سزا یې ولې ټاکلې په دې کې الله پاک دنیا کې د مسلمان ژوند محفوظ کړی ژوند یې تامین کړی چې یو کس ته د الله نه یېرېږي هغه به قتل نه کوي یو سړی که دنیا کې د قصاص نه یېرېږي هغه به قتل نه کوي لهذا دنیا کې به قتلونه نه به یو شکل شي باندې په زمانه کې کله چې حکومتونه باصلاحیت حکومتونه د الله حکمونه په هغه کې وو تعزیرات حدود کله جاري وو چا به قتل نه شوی کولی زموږ په دې وطن کې سپین ږیرونه تپوس وکړي په افغانستان کې به چې د میاشت کې یو قتل نه کېده قصدن قتل به چا نه شوی کولی ځکه چې دفاع نه کوله نه حکومت دفاع کوله او بلکې د هغې دپاره دا حکم د قصاص مسله وه لهذا په دې وجه باندې څه وکړو هغه چا قتل کولی وشو چونکې په دې وخت کې څوک د الله حکم مراعات کېږي نه د الله حکم د غاړه نه ږدي خلک د انګریزانو قانون مخې ته بیایي او دا یو قصاص کول او یو سړي ته سزا ورکول دا د حقوق بشر نه یو خلاف کار ګڼي لهذا دوی د الله قانون ته نه ګوري بلکې د مخلوق قانون ته ګوري نو روزمره په سلګونو باندې قتلونه په لسګونو باندې قتلونه په سلګونو باندې قتلونه کېږي دې غم ورسره نشته خالي د یو کس د قاتل غم ورسره شته او دا دومره کسان روزمره وژل کېږي د هغې دپاره هېڅ سوچ وکړي نشته ولې حقوق بشر پایمال شو حقوق بشر د پښو نه لاندې شو علاوه دې ملک سره څه وکړي بندیزونه ولګوي په دې ملک باندې ګناه وکستان چونکې د هغوی خو د الله د حکم سره نفرت وي نو مسله خو نه وي که د الله په حکم کې خو ډېر فایدې ډېر ګټې عجز مې دا که اسلام داسې دین د انسان
د بدن تحفظ کړی، انسان د بدن ارزښت دومره ورته ورکړی. یوازې دغه یو لاس انسان د یو لاس د نیم دیت لري کا د دې نه وروسته د الله تعالی حکم دا ده کله چې یو سړی ولګي په خطا سره یو سړی قتل کړي، یو سړی پاسې په خطا سره یو سړی قتل کړي، په خطا باندې قتل کړ او دا قتل په دغه سړي باندې ثابت څه الله په حکم کړی د انسان څومره قومي څه ده، څومره برادري څه ده، څومره عصبیت څه ده، څومره برادري څه ده، دا به خلک لګېږي دغه مقتول ورثو ته به دیت ورکړي. څومره دیت به ورکړي؟ 100 اوښان به دیت ورکړي د یو نفس، 100 اوښان به دیت ورکړي د یو نفس، یا به 1000 دیناره ورکړي، یا به 10,000 سپینې روپۍ ورته ورکړي. دا 10,000 سپینې روپۍ پیدا کول یا 1000 سپینې روپۍ پیدا کول یا 100 اوښان پیدا کول او دا ټول قوم په دې کې شریکېدل، په دې کې د الله مصلحت دا ده کله چې قوم ولګي، قومي سړی ولګي د بل قومي تاوان پرېږدي، بیا قومي چې کله مخالفت کوي دا قومي ورپورې کړي چې اشنا ولې ناروا کړې ستا په وجه باندې پرون تاوانې شوی، نن ته بیا داسې بیا بېجې ګرځې، لهذا دا ټول خلک بیا لګېږي هغه سړي پورې کړي. د الله تعالی په هغه حکم کې دی مګر یو لوی مصلحت یو لوی حکمت. لهذا قتل خطا چې کله یو سړی وکړي خطا باندې قتل وکړي 100 اوښان د هغې دیت مقرر شوی او دغه سړی به لګي غلام به ازادي کړي، غلام 2 میاشتې پرله پسې به روژې نیسي، 2 میاشتې پرله پسې به روژې نیسي، پرله پسې روژې دا معنا چې بلکل منځ کې به یو ورځ قضایي نه راولي، که مریض شي او ویې خوري بیا به هم له سره شروع کړي 2 میاشتې پرله پسې به روژې نیسي. دا د چا لپاره حکم ده؟ د قاتل لپاره چې په خطا باندې قتل کړی، په خطا باندې قتل کړی. د خطا بیا ډېر ګډ قسمونه دي. لهذا خبره دا ده چې الله په انسان بدن ته دومره تحفظ ورکړی، الله د انسان بدن ته دومره حفاظت ورکړی، دومره الله پاک محفوظ کړی. اسلام دا د ظلم دین نه ده، اسلام د عدل دین ده، اسلام د امن دین ده. نن چې اسلام بدنام شوی ده، د مسلمان د عمل د لاسه بدنام شوی. اسلام کې داسې چې نسته چې قاتل ورته ګوته ونیسي. د رسول پاک علیه السلام ټول 22 کلنې زندګي چې یو سړی مطالعه کوي، بلکې د رسول پاک علیه السلام ټول ژوند مطالعه کوي، څوک نشي کولی چې د رسول پاک علیه السلام د ژوند پر ټولو معاملاتو کې سړی د رسول پاک علیه السلام یو عمل ته ګوته ونیسي. د رسول پاک علیه السلام د الله هغه د ظلم باندې ګڼې ده یا زیاتی یې کړی، چا حق درک کړی، چا حق ضایع کړی. اسلام داسې یو ارزښتناک دین ده، داسې یو جامع دین ده او داسې یو غوره دین ده. هر کله چې داسې یو غوره دین ده دغه دین باید په ډېر مینه محبت قبول کړی ده او قبول یې کړو او په دې باندې عمل درآمد وکړو، دغه دین دفاع وکړو، دغه دین ساتنه وکړو. دا زموږ ذمهواري ده، دا زموږ مسؤلیت. راسه مسلمانان دا وګورئ چې اسلام د انسان د مال څومره حفاظت کړی، اسلام د انسان د مال څومره حفاظت کړی. یو سړی نشي کولی د چا مال بې اجازې وخوري، یو سړی نشي کولی د چا مال په ناجایزه طریقه باندې استعمال کړي، یو سړی نشي کولی چا مال په ناجایزه طریقه باندې څه کې ترلاسه کړي. هغه پردی مال اسلام حرام ګرځولی. کله چې حرام یې ګرځولی، کله چې انسان ولګي پردی مال په حرامه طریقه ترلاسه کړي، که دغه سړی لمونځ کوي الله یې لمونځ نه قبلوي، که روژه نیسي روژه یې نه قبلوي، که زکات ورکوي زکات یې نه قبلېږي، که حج کوي حج یې نه قبلېږي. یو شی د الله تعالی په نسبت باندې قابل د قدر نه ده. کله چې انسان ولګي د چا په حق باندې تېری وکړي، د چا مال باندې تېری وکړي، دا مال په ناجایزه طریقه باندې چا نه ترلاسه کړي، ناجایزه طریقه ترلاسه کړي، کوم طریقې چې الله اسلام انسان ته ښودلي هغه طریقو نه پرته یو سړی د چا مال طلب کړي او هغه بیا مطلب استعمال کړي، ویې غوندي ویې خوري، ځان لپاره کور پرې جوړ کړي، هغه ځمکه پرې واخلي، په هغې باندې لمونځ کوي. الله تعالی د انسان دا ټول کړه وړه الله تعالی نه قبلوي. کله چې د انسان ژوند او د انسان زندګي څه وروره حرام. عبدالله بن عمر رضی الله عنه فرمایي چې رسول پاک علیه السلام مبارک وفرمایي کله چې انسان جامې 10 روپۍ باندې کپړه واخیستله، په 10 روپۍ کپړه کې دا 9 روپۍ حلاله وي، 1 روپۍ حرامه وه. هغه فرمایي چې رسول پاک علیه السلام مبارک فرمایي دغه سړي 40 ورځې دغه سړي لمونځ نه کېږي، په دغه کپړه کې په دغه جامه کې لمونځ نه کېږي. او بیا دا وایي که څوک اشتباه لري چې دا خبره به د پیغمبر اسلام نه وي اورېدلې، له ځانه به یې کړې وایي زما دا دواړه غوږونه د الله کاڼه کړي چې دا خبره ما هم ومني، رښتیا وایم. نو لهذا الله پاک د پاک عمل قبلوي، الله پاک ناپاک عمل نه قبلوي. حرام مال مردار مال ده او دا په ظاهري سترګو نه ښکارېږي، دا د شریعت په سترګو باندې ښکارېږي چې دا مردار ده.
په دې کې نقصان ده، په دې کې زیان ده، په دې کې تاوان ده. پردی مال څه ترلاسه کوي بیا استعمالوي او بیا د الله بندګي کې الله دغه بندګي تا نه قبلوي، یو نوع بندګي تا نه قبلوي. د دې معلومه شوه چې الله پاک انسان مال ته څومره احترام ورکړی چې یو سړی په ناجایزه طریقه باندې استعمالوي د انسان ټول بندګي الله پاک پکې ختموي. له دې نه ما سوا کله چې دغه سړی ولګي او پردی مال په غلا باندې غلا یو سړی ګرځي دی بل یو انسان دی بل مسلمان مال غلا او دغه مال چې غلا کړی خالي 10 روپو ته رسېږي، 10 روپو اندازې ته ورسېږي، شري 10 روپو ته ورسېده او دا غلا په دغه انسان باندې په دوه ګواهانو باندې ثابته شوه یا په خپل باندې اقرار وکړه. اسلام څه وایي؟ دغه غله لاس ته پرې ښی لاس پرې بند کړي ورته پرېښودل شي، معنی پرېږدي شي، دا لاس ته ورته قطع شي، دا لاس ته ورته پرې کړي. کله چې یې ولګېد پردي مال ته لاس غځولی او غلا یې کړې ده او دغه مال څومره مال د 10 روپو په اندازه باندې وي بیا به هم دا لاس پرې کېږي. نو سوال پیدا کېږي د انسان دا لاس ډېر ارزښتناک شی ده. اسلام حکم خدا کړی کله چې یو سړی راپاڅي د بل چا لاس په خطا باندې قتل کړي دا نیم دیت پور لري. نیم دیت پور مطلب 500 کال پور لري. یو طرف ته دا لاس هم دومره دومره کړی چې 500 کال پور لري، بل طرف ته دومره ارزانه کړی چې په 10 روپۍ باندې قتل کېږي. دې څه مطلب ده؟ دا یو سوال پیدا کېږي. د انسان مال لاس خو ډېر ارزښتناک ده، ډېر قدرمند ده. دا یو لاس یې کله په چا باندې په خطا باندې څوک قتل کړي 500 کال دیت لري او تاسې بل طرف ته په څو پیسو کې هلته قتل کوئ، په 10 روپو کې قتل کوئ. دې څه وجه ده؟ نو علما کرام فرمایي، مفسرین فرمایي چې دغه لاس کله چې دا لاس امین لاس و، دا لاس عزتمن لاس و، د قدرمن انسان لاس و، د چا مال ته تېری نه کوو، د چا عزت ته تېری نه کوو، د چا مال ته تېری نه کوو، دا لاس قدرمن ده، دا لاس قیمتي ده. کله چې انسان د خپل لاس پک او د چا مال ته مطلب څه کوي وغځو او مال چا نه پټ کړه دا لاس ارزان قیمتي وو او الله ارزانه کړي بیا په 10 روپو کې څه کېږي ورقته کېږي. لړ خبره دا شوه د انسان مال ته تعرض کول، د چا مال غلا کول، کله چې ثبوت په هغې باندې وشي چې دغه سړي لاس په دې لاس باندې غلا کړې ده، مطلب چا مال یې لوټ کړی ده، چا مال یې پټ کړی، په 10 روپو کې مطلب انسان څه کېږي لاس پرې کېږي. که الله پاک انسان د مال تحفظ نه کولی الله پاک دومره سخت حکم نازلوه، دومره سخت حکم الله نه نازلوه. له دې نه معلومه شوه چې الله پاک انسان لکه څنګه چې د انسان د بدن تحفظ لري او بدن تحفظ الله تعالی واقع اخیستی، په همدغه ډول باندې الله پاک او اسلام او دغه دین د انسان د مال تحفظ لري. د انسان مال ته دومره د ارزښت په نظر باندې ګوري، دومره د قدر په نظر باندې ګوري. انسانه ستا د عزت څومره تحفظ الله پاک کړی، ستا د عزت څومره قدرمن اسلام ګرځولی، څومره قدرمن ګرځولی. کله چې یو کس ولګېږي، یو سړی ولګي، یوه ښځه ولګي، سړی واده والی، ښځه واده والی، په خپل مابین کې سره زنا وکړي، چونکې په سړي باندې قوم شرمېږي، په دې ښځه باندې څه کړي ټول نسب شرمېږي، ټول قوم پې بدنام ښکارېږي، بد پې ښکارېږي، ټول نسل او ټول حسب او ټول نسب پې سپکېږي. چونکې په دې سره دغه دواړو طرفونو قومونو ته او د دواړو طرفونو نسبونو ته هغه څه کېږي ورنه د عزت زیان رسېږي، تاوان رسېږي. کله چې دا کار دوی وکړي په خپله خوښي باندې دا کار وکړي او دا کار ته ثابت شي اسلام څه وایي دا دواړه رجم کوي، په کاڼو باندې ولي دا خلک مړه کوي، خو داسې مړه کوي چې ټول دنیا خلک ترې عبرت واخلي، میدان کې راوباسي. ولې؟ په دې خاطر چې دا 2 کسان خو دواړه لیوني شوي دي، عمل یې داسې و عمل کړی چې دواړه نسبونه یې سپک کړي دي، قومونه یې سپک کړي، عزتونه یې سپک کړي دي. لهذا الله پاک د خلکو عزتونه محفوظ ساتلي، الله د هر چا عزت ته د قدر په نظر باندې کتلي. هر کله چې یو سړی بې خونده پیدا کېږي، یوه ښځه بې خونده پاتې کېږي، پیدا کېږي، هغه ولګېږي، مطلب داسې یو بد عمل ترې نه وشي، یو بد کار ترې نه وشي، چونکې په دې خو پلار سپک وي، مور پې سپکه وي، قوم پې سپک وي، عزیز پې سپک وي، د خلکو عزت ته مطلب تاوان رسېږي. نو اسلام څه وویلې دا خلک رجم کړي چې تمام خلک ترې عبرت وانخلي، چې یو څوک داسې مطلب یوه ښځه غلط اقدام، غلط اراده ونه کړي، یو سړی غلط اراده ونه کړي، چا ناموس باندې تېری ونه کړي او ښځه داسې مطلب عمل ونه کړي. دې کې د اسلام د انسانانو د عزت خیال ساتلی، د انسانانو عزت تحفظ کړی. کله چې داسې یو واقع په ملک 2-3 واقع تکرار شي او په دغه ډول باندې ستاسو مجال شته چې یوه ښځه دې بیا راپاڅي او چا ته دې مطلب څه وکړي ورونه، چا ته دې خپل عزت ور مخکې کړي، یا یو سړی دې راپاڅي د چا په عزت باندې تېری وکړي. کله چې په عزت باندې وس پر کېږي ته ما بدن دې پرچ کېږي،
کله چې هغه واقعه اوري یا واقعه ویني کیسه ویني یا چیرته لیدلې وي یا چیرته اورېدلې وي تمام بدن دې فلج شي بیا به نشي کولی کله چې چا په ناموس باندې تېری وکړي یا یوه ښځه راپاڅي خپل عزت چاته لاس کې ورکوي نو لهذا هېڅ وخت ښځه به دا کار ونه کړي سړی به دا کار ونه کړي اسلام چې دومره دا سخت حکم نازل کړی یا اسلام چې دا سخت حکم مقرر کړی دا په څه خاطر باندې د خلکو عزتونه یې محفوظ کړي د خلکو عزتونه یې محفوظ کړي د الله چې انسان دومره عزت لري اسلام څه وایي کله چې یو سړی راپاڅي یو کس دی خالي دومره ورسي ای زناکاره دومره ورته ورسي ای د زناکارې زو دومره ورته ورسي ای پلار د زناکار د پلار د ارمونه دی یا ته ارمونه یا پلار د ارمونه ده چې دومره یې خالي ورته ووایي او دغه سړی لاړ شرعي محکمې ته لاړ او دا خبرې وکړه چې پلاني ماته کنځله کړې خو کنځلې داسې کنځل راته کړی چې ما ته زناکار ویلي یا زما مور زناکاره کړې ګڼلې ده یا زما پلار زناکاره ګڼلې ده دا وینا کنځلې راته کړې اسلام څه وایي اسلام دا وایي دغه کنځلمار به راوغوښتل شي کنځلمار ته ووایي چې اشنا راځه څلور ګواهان راوله چې دې سړي زنا کړی یا یې پلار زنا کړی یا یې مور زنا کړی ورته څلور ګواهان راوله عادلان ګواهان ښځې به پکې نه ټول به نارینه به وي کله چې ګواهان راوستل خو فبها که ګواهان رانغله دغه کنځلمار به اتیا کوړې په محضر عام کې ول کېږي د یوه کنځل باندې به څو کوړې ول کېږي اتیا کوړې به ول کېږي دا اتیا کوړې چې دومره سخت حکم الله نازل کړی دا ولې په څه خاطر د انسان عزت یې ساتلی د انسان د عزت تحفظ یې کړی الله پاک انسان قدرمن پیدا کړی ولقد کرمنا بني آدم بیا چې کله د انسانیت نه پس اسلام هغه جامع انسان ته ورواغوسته انسان نور قدرمن کړ نور عزتمن کړ هغه څوک چې د انسان ته تعرض کوي هغه انسان الله سپک کړی هغه څوک چې د انسان مال ته تعرض کوي هغه غلط الله تعالی سپک کړی هغه څوک چې د انسان عزت ته تعرض کوي هغه کس الله تعالی بیا سپک کړی ده او الله پاک دغه عزت ګرځول کړی ده او داسې طریقه باندې الله تعالی سزا ورکړي چې تمام خلک دې ونه لګېږي د چا عزت او د چا ناموس او د چا په تنه باندې څه ونه کړي تېری ونه کړي اسلام دومره یو سخت تاکید د مسلمان د مال او د مسلمان د جان تحفظ کړ اسلام څه وایي کله چې یو سړی ولګي په شا د انسان سپکه دې وکړه کله چې یو سړی ولګي د بل یو کس سپکه دې وکړه یو سړی د سپک یاد دی بد یاد او دغه سړی په دې خبره باندې خفه کېده او تا یو مجلس کې یاد کړ دا عیب په انسان کې موجود و تهمت یې پرې نه ده لګولی عیب پکې موجود ده دغه سړی د ګناهګار ده بېلمازه ده یو بل عمل پکې شته چاته ضرر نشته ګناه یې ده خپل یې ده عیب یې ده خپل ده تاوان یې د خپل ځان ته ده ګټه یې د خپل ځان ته ګټه ده ته ولګي دغه انسان عیب په یو مجلس کې ښکاره کړه راته اسلام څه وایي ته غیبتګور یې ته غیبتګور یې ته څومره ګناهګار یې د زناکار ډېر بد ګناهګار ته یې ولې د چا عزت تعرف یو سړی د سپک کړی په مجلس کې یو سړی د بد یاد کړی الغیبة اشد من الزنا غیبت د الله تعالی په نسبت باندې زنا نه سخت حکم دی د غیبت ګویه څه ده زناکار نه غټ ګناهګار د الله تعالی په نسبت په دنیا کې اگر کوم د عیب نه ګڼو مجلسونو کې کینو هغه څوک عزتمند په مجلس کې کله چې د خلکو عیبونه په سیره کې یو خلک ورته خاندي او یو تماشه جوړي ورونه یو مجلس برابر جوړي خلک هغه سړی قدرمن ګڼي خو نه اسلام دا وایي کله چې مسلمان ولګي د څوک سپک یاد په مجلس کې هغه سړی چې کله خبرېږي پرې خفه کېږي داسې طریقه باندې وینا یې وکړه دغه سړی غیبتګویه څه دغه سړی د الله تعالی په نسبت باندې څومره ګناهګار ده دومره ګناهګار ده چې د زناکار نه هم ډېر بد ګناهګار ده رسول پاک علیه السلام مبارک ولګېد یو بیبي یاده کړه پیغمبر اسلام بیبي صفیه یاده کړه د رسول پاک علیه السلام یو بیبي وه هغه د قبل نه وړه وه چونکې عایشې رضی الله دغه وینا چې کله کوله هغې په لنډۍ باندې قصیره لنډۍ باندې یاد کړه پلانې لنډۍ لکه موږ چې وایو کړه پلانې لنډۍ یاده کړه خپله بڼې یاده کړه رسول پاک علیه السلام مبارک بیاشي ته فرمایي بیاشي داسې وینا دې وکړه داسې ترخه وینا دې وکړه که دا ترخه وینا راواخلې په سمندر کې وایي د سمندر ټولې اوبه به ترخېږي ستا د وینا دومره ترخه وینا وه ولې ځکه د چا داسې وینا دې وکړه چې دغه سړی خبر شي چې پلاني ماته داسې ویلي ما باره کې لنډۍ خامخا خفه کېږي مسلمان ته به نه ازاره بېرازاري به نه کړي اسلام دا حکم کړی بهتان دومره غټه ګناه ده چا کې یو ګناه نه وي او ته چا باندې ګناه لټوې یو پاکرمنې ښځې ته بد نسبت کوې یو پاکرمن سړي ته بد نسبت کوې ته به هغه باندې یو نوم د زنا تهمت کې لګوې دې ته بهتان وایي
او کله چې بهتان وایي کلام پاک کې الله تعالی دا بهتان د کفر د ګناه سره یو ځای ذکر کړی. د دې نه معلومیږي چې بهتان دومره غټه ګناه ده. الله چې دا دومره شیان ګناه کړي دي دا په څه خاطر باندې الله د انسان د عزت تحفظ کړی. اسلام داسې یو دین ده. علما کرام فرمایي یو سړی راپاڅېږي خانه کعبه ورانوي، بل سړی راپاڅېږي د مسلمان د سپکه خبره کوي، مسلمان زړه پرې ورانوي، زړه پرې خفه کوي. کوم ډېر ګناهګار ده؟ خانه کعبې والا ډېر ګناهګار ده که دغه بل سړی ګناهګار ده؟ وایي ټول چې د مسلمان زړه ازاري دغه ګناهګار ده، د هغه نه دا ډېر ګناهګار ده. ولې؟ وایي ځکه خانه کعبه دا د ابراهیم علیه السلام جوړه کړې. زړه چا جوړ کړی؟ زړه الله جوړ کړی. دا زړه د الله جوړښت ده، دا زړه د الله کعبه ده. ابراهیم خانه کعبه دا د ابراهیم علیه السلام جوړښت هغه جوړه کړې وه، خټو لوټونه جوړه کړې وه. او زړه چا جوړ کړی؟ الله جوړ کړی. الله چې څومره په خپل جوړښت باندې په وراني خفه کېږي، دومره د انسانانو په جوړښت باندې الله تعالی څه کېږي؟ نه خفه کېږي. انسان په وکړي نو لهذا اسلام د مردمازاري دین نه ده. دا اوس کوم معاملې روانې دي، دا ټول خلک دوس په مو ته راغلي د تنګ، دا د مسلمان د عمل نه تنګ دي، د دین نه څوک تنګ نه دي. نه اسلام چا دا ښودنه کړې. اسلام د عزت دین ده. مړي ته الله تعالی قدر ورکړی دی. دا ټول لوی موضوع ده. خبره ختمه موږ دا دین او اسلام په خپله خوښه قبول کړی. دغه دین په خاطر هم هجرت وکړ، ملک هم پرېښوده، وطن هم پرېښوده، دغه ځای کې راغلو. هلته نور مشکل نه و. زموږ د روسیانو سره چې نور هغه د جنس د وجې نه مشکل نه و، هغه هم انسان و، زه هم انسان و، یو جنس موږ یوه نوعه وه. خالي زموږ د دین کې سره فرق دلته راغلو. الله تعالی په هغه امتحان کې د مسلمانانو کامیاب کړ. الحمدلله په هغه ځای کې اوس هم اذانونه شته، جمعې شته، کلمې شته، مدرسې شته، هر څه شته. الحمدلله ثم الحمدلله. دا دغه مخکې جهاد برکت و. ټیک دا نقصانات وشو، تباهي وشوه، خلک بې ګناه مړه شو، خلک جنګیانې وشو، خو بیا هم ګټه کې شته، تاوان پکې نشته. ولې؟ ځکه هغه بلک د الله د روسیانو د تحفظ نه الله تعالی څخه د قبضې نه الله تعالی آزاد. بیا په دې ملک باندې یو بل سیلاب راغی، د امریکایانو سیلاب راغی او یو اسلامي اماراتي مطلب څه که وران که داړې وړې کړي. الله پاک داسې خلک کمزوري خلک په دنیا کې چې هېچا ورته فکر نه و، داسې خلک الله تعالی ورته پیدا کړو. دا د الله عادت ده چې زورور په کمزور وي. دا د الله عادت ده چې کمزورور الله تعالی په کمزور وي. ابرهه باچا د افغان او اتیان شپېته اویا زره پوځ په توتګرګو باندې الله پاک ووهلو. الله پاک قادر مطلق. دا د الله عادت ده. همیشه کبرجن سره د کمزوري د لاس نه مړ کېږي. تاسو په خپل وګورئ، خپل تاریخ کې وګورئ، خپل وطنو کې وګورئ، زورور سړی الله تعالی د کمزوري د لاس نه وړي. دا د الله نظام داسې ده. ځکه چا چې کبر کړی الله تعالی یې ذلیلوي. دغه اسلام دغه لوی دښمن چې تمام مسلمانان مطلب د دین نه خلاص کړ، ډېر تباهي مسلمان ته وکړه. الله پاک د کمزورو خلکو د لاس نه الله تعالی څخه نیست و نابود کړه. انشاءالله الله به نور هم نیست و نابود کړي، الله به نور هم ذلیله کړي. یا ساتي دا الحمدلله ټول د افغان ملک افتخار ده. الحمدلله ثم الحمدلله چې الله پاک کوم دشمن چې زموږ د دین او زموږ د ایمان دشمن، زموږ د اسلام د پاکې عقیدې دشمن و، الله پاک د دې مسلمانانو په لاس باندې، د خلکو د قایدینو په لاس باندې، د خلکو د روحاني مشرانو په لاس باندې الله تعالی ذلیله کړ، خوار کړه. د مسلمان د افغان قوم څه د افتخار ده. په دې باندې ډېر شکر ګزار یو. دا ټول تباهي وشوه خو عزت ترلاسه شوه. دا د شکر ځای دی. انشاءالله خدای دې خلکو ته اوس په زړه کې ښې ارادې ورکړي، نیکې ارادې ورکړي چې الله پاک د کفار نور هم داسې شنګ نه کړي. دا یا ساتي دغه دین په خپل خوښه قبول کړی ده. داسې دین زموږ دین ده. دې سره باید موږ جفا ونه کړو، ظلم ورسره نه کړو، زیاتې ونه کړو، پردي شکلونه خوښ نه کړو، پردي قوانین خوښ نه کړو، پردي عنعنات خوښ نه کړو. خپل بچو ته ښه لاره وکړو، خپل بچو ته مطلب تربیه وکړو، خپل ځان اصلاح کړو، د الله د کور سره تعلق پیدا کړو. دغه دین زموږ د دنیا د عزت ضامن ده، زموږ د قبر د عزت ضامن ده، زموږ د آخرت د عزت ضامن ده. الله پاک ډېر لوی ذات. تاسې ولیدل دنیا هغه لوی طاقتونه الله پاک داسې یو شی ورته راخوښی کړي، داسې یو شی الله تعالی راخوښی چې په سترګو ښکارېږي نو تمام دنیا اوس لاره خلکو نه خلکو کار زندګي لاړه پنځ کړو. هغه لوی طاقتي خلک چې خدای یې نه پېژانده، الله پاک داسې یو کمزوره شی مقرر کړي چې په سترګو ښکارېږي نه او ټوله دنیا ورنه عاجزه کړي. دا د چا کارونه دي؟ دا د الله پاک. دا د ټول د دنیا نظام چلوونکی خالق هم دا خدای ده
نظام چلوونکی خدای ده هغه د خپل مخلوقاتو په ګټو باندې ښه عالم ده په زیانونو باندې ښه عالم ده موږ چې غواړو عزت غواړو او د دنیا او د آخرت خیر غواړو زموږ په دین کې زموږ په اسلام کې ده دا دین موږ ته ګران تمام سه ګران په دې تمام سه ملک کې وران سه دربدره سه خوارزار سو په دې ملکونو کې شو فاروارو شو هر کله چې وشي باندې تاوان وشي هغه شی قدرمن هغه شی بیا خرابې په وینو سر په وینو ساتي عزت باندې ساتي نو لهذا ایسې موږ د خپل دین سره وفا وکړو الله پاک مدد کوي امتحان وي زحمت وي او الله پاک اخر کې غلبه ورته ورکوي الله دې موږ توفیق راکړي چې موږ هر یو د دین سپایو موږ هر یو د دین محافظ زموږ هر بچی هر ځوان هغه د کفارو کړولو پرېږدي د کفارو طریقو پرېږدي عیاشي فحاشي پرېږدي او خپل نیکونو اجدادو ته خپل دین او خپل مسیر ته متوجه سي د غلطو لارو نه ومرجدو الله تعالی دې موږ اصلاح کړي تاسو موږ الله اصلاح کړي او زموږ دا ټوله جامعه دې الله تعالی اصلاح کړي دعا وکړي الله موږ اصلاح کړي یا الله په خپل صالحان کې امين یا الهي کریمه دا کوم دین چې تاسو ته انتخاب کړی او موږ ته الله تعالی قسمت کرا کړی دغه هدف دین د ذاتیان الله تعالی موږ غدين بالجديد على كلام المسلمين على كلام بعدين علم متراول بعدين على عمل متناسب فيه بعدين تحفظ على كلام متناسب فيه لساتنا على كلام متناسب فيه إلها كلمة المطلوب مردگان على كلام متناسب فيه سورة بناون جمن كري صغيرني كبيرني خانني مستني كل بناون على كلام متناسب والدين على كلام بكي داران على كلام بكي واوكي دا کومې خبرې چې اوس موجوده روانه دي الله پاک دغه ملک خبرې زموږ ملک او د ټول عالمستان په خیر باندې الله پاک څومره وګړي د افغانستان چې دي الله تعالی په دې کې خیر ارادې وکړي هر څوک چې الله تعالی ظلم کې د ظلم اراده لري الله تینستونه امين الله تینستونه امين الله تینستونه امين الله تینستونه امين الله څوک د ملک حفاظت غواړي د ملک ساتنه غواړي الله ته ورسره د مدد امين د مجاهدینو او د مهاجرینو د هجرت هغه تقاضاګانې د جهاد هغه تقاضاګانې الله تعالی ته پوره کړي امين او الله پاک عدل حکیمان الله تعالی متراکم امين که صالحان حکیمان الله تعالی متراکم د پرشانګان الله تعالی امين دعا وکړي الله تعالی د عالم اسلام ټول مسلمانانو خصوصا د ملک او د دامن هغه ملک الله تعالی د دې موجوده مرض مستقیم را روان دی الله تعالی د خلق مستقیم الله تعالی دې مرزونه نه باغان الله تعالی موږ ساتي دعونا الله تعالی موږ ساتي حفاظت وکړي الله تعالی دغه مرزونه زمون د پاره او کفار د پاره سبب د ایمان کې هغه د پاره سبب د عبرت امين الله تعالی موږ د پاره د ګناهونو د پرېښودلو او د الله د خدمت په ځکه ساتل د پاره سوسیل امين وصلی الله تعالی السلام علیکم ګران دوستانو هیله لرم چې غوړم روغ جوړ او صحت عافیت جامې په تن ولرئ که چیرې زموږ یوټیوب چینل یې نه سبسکرایب کړئ نو سبسکرایب یې کړئ د خوا کې د ګنټۍ نشان ووهئ همدارنګه زموږ هر اسلامي ویډیو ترجمه قرآن عظیم الشان ترجمه او د جمعې ورځ بیان به تاسو پورې دررسي او ورسره زموږ د فیسبوک پاڼې پیج هم لایک کړئ چې هغه د قرآن عظیم الشان زده کړې په نوم ده د قرآن زده کړه